د پروګرام بل مطلب ته راځو. د 2014 کال د مونشن د امنیتي کانفرنس د ګډونوالو لپاره دوه موضوعات ډیر مهم دي: د سوریې روان وضعیت او د ایران اتومي پروګرام. د ایران استازي د نړیوالو قدرتونو لخوا د خبرو اترو د پیلولو د پریکړې هرکلی کړی، خو د اسرائیل د دفاع وزیر ژر تر ژره د ایران د اتومي پروګرام د مخنیوي غوښتنه وکړه. پام وکړئ دغه رپورټ ته. د اسرائیل د دفاع وزیر وویل دوی به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي چې د ایران د اتومي وسلو مخنیوی وکړي. یهود بارک په نورو هیوادونو هم د چټک عمل غوښتنه وکړه. د اوسني ایران سره معامله کول به داسې چې ایران د اټومي قدرت او د تسلط د ترلاسه کولو نیت لري او د ترهګرو ملاتړ کوي او داسې نور، خو کله چې اټومي قدرت شو بیا به معامله کول ورسره ډېر ستونزمن کار شي او مخنیوی به ډېر خطرناک کار او د انساني ژوند او مالي امکاناتو لپاره به ډېر ګران بیه تمام شي. علي اکبر صالحي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دوی د هغه وړاندیز هرکلی کوي چې 15 جمعیه قدرتونه به د فبروري په 25مه په قزاقستان کې غونډه کوي. ښاغلي صالحي زیاته کړه ایران هیله لري چې دا ځل به لویدیځ د موضوع د حل کولو اراده ولري. موږ د دې ډول اعلانونو هرکلی کوو او فکر کوم چې همدا مثبت ګام دی، خو دې ته پام وکړئ چې هر ځل چې موږ خبرې پیل کړې دي بدبختانه مقابل لوری په خپلو ژمنو وفا نه کوي. موږ د هیڅ یوې ځانګړې موضوع په اړه هم د خبرو اترو د نه کولو پالیسۍ نه لرو. د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن د کنفرانس ګډونوالو ته وویل امریکا له ایران سره یو په یو خبرو اترو ته هم چمتو ده، ځکه پخوا 15 جمعیه نتیجه نه ده ورکړې. ایران تیره میاشت اعلان وکړ چې د یورانیمو د غني کولو پروسې ته به لا زور ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې د نړیوالو او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې مهم رول لوبوي د مونشن په کنفرانس کې وویل چې د ښاغلي بایدن د اعلان ملاتړ کوي. روسي استازي دا هم زیاته کړه چې ایران ته د یورانیمو د نه غني کولو په بدل کې ښکاره امتیازات باید ومنل شي. ایوب خاورین د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.